میزبانی هرات از مسابقه کرکت با اشتراک 7 ولایت جنوبی و غربی کشور. در این مسابقه که برای مدت یک هفته دوام خواهد یافت، 8 تیم از ولایت غزنی، قندهار، ارزگان، هلمند، نیمروز، فرا و هرات اشتراک نموده است. دا بیا د افغانستان د کرکټ بورډ خپل اصول دي، ګروپ بندۍ دي. دغه سی اصول موږ نه لرو په کرکټ بورډ کې چې د افغانستان په سطح چې دا ولایت څوم دی دا څوم دی، خو خپل د ګروپ بندۍ په سطح باندې دوهم سویم دی، دریم سویم دی چې شش کال موږ دریم مقام کې وو. زموږ د راتګ هدف دا دی چې سږ کال د کرکټ بورډ د کلني پلان مطابق لومړی ځای دی چې په هرات ولایت کې په ژوندۍ بڼه لوبې خپریږي. نو د دې څخه زموږ هدف مو دا دی چې کوم ځوان لوب استعدادونه دي هغو ته د کرکټ یو ښه زمینه سازی کول او د لا پرمختګ وده ورکول چې نور هم پرمختګ وکړي. شمار از اشتراک کنندگان با استقبال از برگزاری چنین مسابقات آن را در راستای رشد این ورزش مهم می‌دانند. موږ فهم خدا دا موږ دلته یو مشکل لرو، هغه زموږ د ګراوند نشوالی د موږ باید یو معیاري ګراوند ولرو ترڅو دلته په پروفیشنل کرکټ سم کرکټ وکړو، ترڅو موږ په آینده کې له کوم مشکل سره مواجه نه یو. زیاتره موږ دا میدان سي دا ماحول سي دا ډبرې نو انجری راځي خوږیږو، نو دا یو مشکل زموږ اساسي مشکل دی، زموږ ته یو معیاري ګراوند ورغول سي. هدف برگزاری این تورنمنت به خاطر امی است که با جوانان یک زمینه مساعد میکنه که در این زمینه رئیس هرات حاجی محمد که بسیار زحمت کشیده به خاطر بازیکنان یک زمینه مساعد کرده. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا ولایتي ټورنمنت د هرات په مرکز ښار کې راپیل شوی دی، نو موږ به انشاءالله په پوره آمادګۍ سره د کندهار ټیم راغلی او انشاءالله په دې ټورنمنت کې موږ برخه اخیستې ده. این بازیکنان همچنان از امارت اسلامی خواهان ایجاد میدانهای بیشتر بازی کرکت شدند. قابل ذکر است که هرات میزبان بازی‌های زیاد ورزشی در سطح ملی بوده است.